اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت شپږ نویمه برخه. په تېره برخه کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی و چې عروه ابن مسعود رضی الله عنه طائف ته ورسېدی. هلته د قوم د طرفه تود هرکلی او استقبال وسو. خلکو د ده په راتګ باندې خوشحالۍ جوړې کړې. د طائف د مشرانو دا عادت و کله چې به دوی د سفره څخه رالل، اول به هغه خپل بت لات ته ورتلل او هغه ته به سجده کوله، ځان به د تبرک دپاره پر مشی، بیا به نو کور ته تلل. یعنې د مخه تر دې چې کور ته به دوی ولاړل، د دوی په اصطلاح باندې ربه ته به یې پلا ورتلل. مګر عروه ابن مسعود رضی الله عنه چې راورسېدی، خلکو یې استقبال وکوی، نو دی ربه ته نه ورلی بلکې خپل کور ته ولاړی. خلک په تعجب کې سول. بیا یې سره وویل د اوږده سفره سره راغلی دی، ښایي ستړی وي. یوه ورځ وروسته د عروه دپاره یو لوی مهماني جوړه شوه. د ثقیف ټول مشران ورسره ناست دي. ده و اسلام ته د دوی د دعوتولو باندې شروع وکوله. دوی و اسلام ته دعوتوي. هغوی د ده په جواب کې بد ویل شروع کړل. هغه د ده د رتبې او د مرتبې په سبب یې وهل او ټکول نه کول، فقط په بدو الفاظو سره کفایت وکوئ. عروه رضی الله عنه اراده کړې ده چې په هره طریقه سره چې وي باید خپل قوم اسلام ته دعوت کړي او د اسلام شعائر ښکاره کړي. نو ځکه چې کله دته د لمانځه وخت رالی، نو عروه ابن مسعود رضی الله عنه د خپل کور پر بام باندې وختی او په اذان یې شروع وکوله. د اسلام اذان کوي. د ثقیف نور مشرانو نور صبر نسوی کولی، وبېرېدل چې د ده په واسطه به ټول ثقیف مسلمانان شي. نو هغه نورو مشرانو زیات صبر نه وکوي او عروه رضی الله عنه یې پر دغه اذان په حالت کې شهید کړي او په غش یې وویشتی. عروه ابن مسعود ثقفي رضی الله عنه په داسې حال کې شهید شو چې خپل قوم یې د الله جل جلاله دین او اسلام ته رابلی. اوس د ثقیف د قبیلې مشکلات نور هم ډیر سول. د طائف څخه د بیرې نشي راوتلی، ځکه په هر ځای کې مسلمانان سته او موجود دي. نو د طائف خلکو مشوره سره وکوله چې باید څه وکړو. اخر یې پر دې اتفاق وکوي چې موږ باید مسلمانان شو او اسلام ته داخلیږو او اسلام قبلوو، مګر په شرطو باندې. مسلمانان به زموږ شرطونه قبلوي، نو موږ اسلام ته داخلیږو. او شرطونه هم په خپل مابین کې سره معلوم کړل چې زموږ شرطونه دغه او دغه دي. بیا نو اهل طائف د کنانه ابن عبدیالیل چې دا د عبدیالیل زوی دی، د دې په مشري باندې یو ډله یې جوړه کړه، مدینې منورې ته یې ولېږله. دوی چې مدینې منورې ته نږدې شول، مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ولیدل چې دغه مغیره ابن شعبه دا هم د ثقیف د قبیلې څخه دی. نو د دوی استقبال وکوي او دا هم ور وښول چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات په وخت کې باید د اسلام او د مسلمانانو سلام ور واچوي. خو دوی دا کار نه وکوي، بلکې هغه د جاهلیت سلام یې ورته ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم د ثقیف یا د طائف د خلکو په ورتګ باندې خوشحاله شو او د دوی دپاره د مسجد په میدانۍ کې خیمې ودرولې. دا د دې دپاره چې قرآن مجید واوري او د مسلمانانو لمنځونه وویني. د طائف ډله څو ورځې په مدینه منوره کې پاته سوه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بې خبرې کولې، او رسول صلی الله علیه وسلم به د دوی خیمو ته ورتلی او دوی به اسلام ته دعوتول. ابن سعد رحمه الله وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به هره شپه د ماخستن تر لمانځه وروسته د دوی خیمو ته ورتلی او هلته به د خبرو دپاره دونه ورته ولاړ و چې پښې مبارکې به یې وچې شوې، کله به پر یوه پښه باندې و او کله به پر بله پښه تکیه کوله. د طائف په دغه ډله کې عثمان ابن ابي العاص په نامه باندې یو نفر موجود و او تر ټولو په عمر باندې کم و. کله چې به دغه د طائف خلک د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته د خبرو کولو دپاره ورلل، نو په خپل ځای کې به دغه عثمان پرېښوی، ولته دلې پاتې سه او زموږ د سامانو حفاظت کوه، هغه ګوره. بیا چې به دغه ډله د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس سره رالل او د غرمې په وخت کې به بیده سول، عثمان ابن ابي العاص به رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی، د دین پوښتنې به یې ځین کولې او قرآن مجید به یې زده کوی. رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه د عثمان ابن ابي العاص ورتګ څو وارې په دغه موده کې تېر شوی دی چې د دین ډېر احکام یې په دې شپو کې زده کړل. او که به کله ولیدل
ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د راحت کولو د لپاره کور ته تللی دی نو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورغلی او دغه سبي دین زده کوي خو دغه خپل حال د خپل ملګرو څخه پټوي هغه په حال نه خبرول دغه د دین سره د عثمان ابن ابن العاص علاقه او شوق د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ شو او دای هم پرګران وو څو په اخر کې د ثقيف د ډلې زوت اسلام نه نوتی نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله موږ اسلام قبلو مګر په شرطو باندې رسول صلی الله علیه وسلم وویل شرطونه مو چی دی وویل موږ یو قوم یو چې همیشه سفرونه کوو او په سفر کې د زنا کولو څخه چاره نه لرو نو د زنا کولو اجازه راکړئ چې اسلام ته داخل شو رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل هغه دین چې په هغه کې زنا وي هغه دین نه دی الله جل جلاله په سورته اسراء د 10 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا ته منجدي کېږي بشکه چې دغه زنا فاحش کار او بدلار ده اهل طائف ول نو نه مسلمانېږي اسلام نه راو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل زه هم داسې اسلام نه درڅخه قبلوم چې په هغه کې د زنا موجوده د طائف ډله ولاړه سو او بیا مشوره سره وکړه ولتر زنا به تیر شو بیا رااله او ویل یا رسول الله مسلمانېږي په دې شرط چې د شراب څښلو اجازه براته کوي ځکه دغه شراب زموږ د مځکې شربت دی موږ د هغه څخه چاره نه لرو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل شراب الله جل جلاله حرام کړی دی هیڅ چاته د هغه د څښلو اجازه نه ورکوم رسول صلی الله علیه وسلم پر اسلام او د هغه پر احکام باندې ورته ټینګ دی تر هیڅ چي نه ورته ریږي دوی ولار سي هلته مشوره وکړي او بیا راسي فائدہ نه لري بل واری بیا رال او ویل یا رسول الله تر هغه نور خبرو به موږ در تیر شو مګر د سود یا ربا اجازه براته کوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل بلا قید او شرط به مسلمانېږي هر هغه شی چې الله جل جلاله حرام کړی دی هغه حرام دی د الله په دین کې تر هیڅ نه سم درتیریدل اهل طائف بیا ولړل او پس د مشورې بیا را لوي ویل یا رسول الله اسلام قبلو صحیح د زنا را باندې حرام کړ او شراب او سود را باندې حرام کړ مګر لمنځ را ما لمنځ دکو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل په هر هغه دین کې چې لمنځ نوي په هغه دین کې خیر نشته اهل طائف لاړل او پس د مشورې سفیا را لوي یا رسول الله اسلام قبلو زنا شراب ربا دا ټول پر حرام کړ المنزونه به هم کوو فقط هغه ربا چې لات بوتو او هغه زموږ بوت هغه را ما هغه م پر حرام و یوازې لات را پرېږده رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي یا والله هیڅ کله به نه در پرېږده موږ په هیڅ شکل او په هیڅ صورت باندې بوتان نه قبلو او نه پرېږدو اهل طائف وای ته غزموج اله رب را نړۍ را ماته رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هو نړومه او ماتومه دوی بیا ولړل او مشوره سره وکړه ویل دل چې هیڅ شرط نه قبليږي او په وسه هم سند پر ځکه طائف د هر طرفه محاصره دي طائف داسې ځای نه دی ځکه نور لري قبيله بلکې طائف او مکه مکرمه ته ډیر نږدې دي او مکه مکرمه هم د مسلمانانو تر تصرف لاندې ده اهل طائف ولیدل چې بیره تسلیمیتلو بل لار نه ده پاته پس له مشورې رالل او ویل یا رسول الله موږ اسلام ته داخليږو فقط دغه یو شرط مو ومنه رسول صلی الله علیه وسلم وویل هغه شرط مو چشتي دی وویل هغه دا چې ربا چې لا توتوي کیږي هغه د دوی بوت ولدا موږ نه نړو بل څوک ولېږي چې هغه ونړي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هو دا شرط مو منم بل څوک بدرولېږم چې وې نړي بیا نو د طائف دلی رسول صلی الله علیه وسلم څخه د تللو اجازه وغوښتل رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه د دوی عزت وکوي او په ښه طریقه سره رخصت کړي او د دوی امیر عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وټاکي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام پر د کول باندې د هغه حرص ولیدي او په دغه وخت کې د قران مجید څو سورتونه هم یاد کړي وو بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې پسې یو ډله د هغه ربا یا دلات د نړول او ماتول لپاره ولېږل چې د دغه ډلې مشر خالد ابن ولید رضی الله عنه او په دغه ډله کې مغیره ابن شعبه او ابو سفیان ابن حرب هم وو چې هغه د طائف د خلکو رب ورونړي د ربا د نړولو په وخت کې د طائف شذ راووتي او پر خپل معبود په افسوس او په ارمان باندې جړل چې نړول کیږي
مغیره ابن شعبه کلنګ واخستی او خپل ملګرو ته وویل والله نن ورځ به مو پر ثقيف باندې وخندوم. نو هغه د بت خونې ته ورنږدې سو چې کله دروازې ته ورنږدې سو اول کلنګ ورسره کوي چې کلنګ ورسره کوي خپل ځان پر مځکه واچوي او لغړي یو واری په اهل طائف کې نارې شوې الله مغیره ورک کوي رب مړ کوي الله مغیره ورک کوي. مغیره ابن شعبه بیرته جګ ودرېدی او ویل الله مخوار ک دغه بت ډبري او لرګي دي او دا اوس یو شی کولای شي دا اوس یو څه فائدہ یا ګټه یا تاوان رسولای شي به د هغه خوني دروازې ته کلنګ سره کوي او هغه اوهله او ماته ک د مغیره ابن شعبه رضی کلنګ پلاس کې دي او بت وهي هر وار چې پروکي ابو سفیان د هغه شوزو د غم او د جړه پیښې کوي او د هر وار سره دغه بت توای اهل لك وهل لك د طائف خلکو سره وویل اوس ورته ګوري کې رب ونړوي نو موږ اسلام ته داخليږو او کربا دی ووجي او مړی کوي نو اسلام نه قبلو. اوس نو ټول اهل طائف او ثقيف سره ټول سوي دي او مغیره ابن شعبه ته ګوري څه ورته پیښیږي. مغیره ابن شعبه د بت په وهلو او په نړولو شروع وکول او هغه د دوی لوی خدای او بت چې دوی په کلو باندې عبادت کوي هغه ورمات او ټوک ټوک کوي د دوی هغه الہ او معبود ورمات کوي چې په سو کلو دوی دغه عبادت کوي. کله چې ربا یا لات مات سو او ونړول سو نو اهل طائف ټول اسلام ته داخل سول او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دعا قبول سو چې ویلې ول اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. اوس نو د عربو لوی لوی قبیله اسلام ته داخل شوه چې د هغه د جملو څخه یو هم د ثقيف قبیله و. ستاسي په پیاد وی د هغه ثقيف یا اهل طائف دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره هلته ورغلی او دوی په ډیره بد طریقه سره استقبال وکوي او په ډیره بد اخلاقی سره د خپل شاره وېستي خپل هلکان او ناپوهانه امر کړ چې رسول صلی الله علیه وسلم په ډبر وولي او پسخندونه پووري. رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارک پښو په ډبر وشتي او د رسول صلی الله علیه وسلم تر پښو ویني بهېدي. دا خلک نن ورځ مدینه منورې ته ورلل د الله دین ته په صداقت او په اطاعت باندې داخل شول. ستاسي په یاد وي په کوم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم د طائف بیرته مکه مکرمه ته تللی زید ابن حارثه رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ملګری هغه ورته وویل یا رسول الله ته څنګه مکه مکرمه ته ځې او دوی ته د مکه څخه ایستله. رسول صلی الله علیه وسلم په جواب ورته وویل یا زید الله دغه مشکلات څخه د وتلو لار او مخرج پیدا کوي او الله جل جلاله د خپل دین ناصر او د خپل نبی غالب کوونکی دی. دغه اوس چې تاسو د طائف د خلکو د مسلمانانو واقعات واوریدل او تر دغه د مخمو د مکه مکرمه د فتح حالات واوریدل دا د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه قول او د هغه خبرې تصدیق دی چې زید رضی الله عنه و فرمایل الله دغه مشکلات څخه د وتلو لار پیدا کوي او الله د خپل دین او د خپل نبی ناصر دی. نو دا هغه طائف دی او هغه به هغه مکه ده او نور هم ډیر قبیله په ډلو ډلو اسلام ته داخلي شوي. اوس چې د هجرت اتم کال پای ته رسیږي او د هجرت نم کال شروع کیږي نو دغه د هجرت ونم کال ته عام الوفود ویل کیږي یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې ډلې ته ویل کیږي او وفود د وفد جمع ده او دغه کال ته ولی عام الوفود ویل کیږي هغه په دې سبب کله چې مکه مکرمه فتح شو او قریش اسلام او مسلمانانو ته تسلیم شول حوازن شکست وخوړی طائف هم فتح شو. اوس د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سیطره د جزیره العرب پر غربي ساحل باندې پوره او ټینګ شو. هغه بوتان چې خلکو عبادت کوي هغه مات او ونړول شول. د جزیره العرب پاتې ټولو قبیلو ته د اسلام د کامیابی خبرونه ورسېدل. دلته نو د شاوخوا څخه خلک را شروع شول مدینه منورې ته ورځي او د الله جل جلاله دین ته په ډلو ډلو داخليږي. ډله پس له ډلې مدینه منورې ته ورځي او مسلمانېږي. نو دا کال د ډلو د کال په نامه باندې وبلل شو. اوس نو موږ په اختصار سره ویلای شو د کوم وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکوي
موږ ولیدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند او وخت په پرلپسې غزاو او د سریو یا ټولیو په لېږلو سره تېرېدی. ټول وخت یې د دعوت او د جهاد لپاره و. رسول صلی الله علیه وسلم او اسلام د جزیرة العرب پر ډېره حصه باندې تسلط پیدا کړ او د جزیرة العرب ډېر خلک مسلمانان شول. د هجرت په 8م کال کې مکه مکرمه فتح شوه. د حوازن قبیلو په هغه لوی جنګ کې چې د حنین جنګ و ماته وخوړله. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنګ کې وتښتېدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب شول او په طائف کې محاصره شول، مګر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وسوي، نو طائف نشو فتح او د مسلمانانو د ذوالحجې په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله عنه په مشرتابه باندې حج وکړ. د هجرت 8م کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی او بیا د هجرت 9م کال داخل شو، هغه کال چې د سیرت او د تاریخ په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کېږي. هغه چې د مسلمانېدلو لپاره پرلپسې ډلې مدینې منورې ته ورتلې. د هجرت د 9م کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه شوه، مګر هغه ډلې چې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو لپاره ورتلې ډېرې زیاتې ډلې ورغلي دي او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې د دغو ډلو دقیق تاریخ یعنی د ورځې او د میاشتې تعین نه دی کړی، خو یقیني خبره دا ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه ورغلي دي او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته ورغلي دي. او د تبوک غزا د هجرت د 9م کال په مابینځ کې وه چې د رجب میاشت وه. نو اول به د تبوک د غزا حالات درته بیان سي او بیا به د دغو ډلو د ورتلو حالات په مفصل ډول سره درته بیان سي، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو درته وویل نه دی معلوم. خو د کعب ابن زهیر سلمي یا کعب ابن زهیر سلمه د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د 9م کال په شروع کې وه چې هغه قصه داسې وه. کعب ابن زهیر په خپل شاعر او د عربو د هغه مشهور او لوی شاعر زوی دی، خدای مشرک او په اشعارو کې رسول صلی الله علیه وسلم په بد سره یادوي او د رسول صلی الله علیه وسلم زم او حج ویل. هو په عین وخت کې د دغه کعب ورور بوجیر رضی الله عنه مسلمان و. نو دغه مسلمان ورور او هغه مشرک کعب ته داسې یو لیک او رساله ورولېږله چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغو ټولو شاعرانو په وژلو امر کړی دی کوم چې په اشعارو کې د رسول صلی الله علیه وسلم بد او ذم ویلي دي، بې له هغو کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکاږي هغو ته بې عفو کوي. زما و تا ته دغه نصیحت دی چې مدینې منورې ته مسلمان او توبه کوونکی راسه نو به خلاص یې، که نه نو د خپل ځان دپاره بیا ژوند مه غواړه، بیا نو داسې ځان وبوله لکه مړ سوی، ځکه په جزیرة العرب کې د دې وروسته ستا لپاره ژوند ډېر مشکل دی. کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت یې نه کوي قبول، بلکې په جواب کې یې داسې اشعار ورولېږل چې په هغو کې خپل ورور په مسلمانېدلو سره ملامتوي او ورته ویل یې چې ته داسې دین ته اوښتی یې چې نه دې پلار پر هغه دین او نه دې مور او نه دې ورور پر هغه دین دی. بجیر او دغه د مشرک کعب اشعار و رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل. رسول صلی الله علیه وسلم په قهر شو او د کعب په وژلو سره امر وکړ. بجیر او د دوم وار بیا خپل ورور کعب ته لیک ولېږئ چې ورته لیکلي ول زما د لیک په رسېدلو سره باید سمدستي مدینې منورې ته مسلمان راځي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم پس له اسلام څخه هغه مخکیني ګناهونه ټول معافوي، که نه نو ځان مړ وبوله. کعب هم مسلمان شو او مخ پر مدینه منوره باندې رارهي شو. کله چې مدینې منورې ته ورسېدی خپل اوښ یې د مسجد په دروازه کې چوکۍ او دی مسجد ته ورننوتی. رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره ناست و. کعب وایي رسول صلی الله علیه وسلم مې په هغو اوصافو سره وپېژندی کوم چې د ده په باره کې مې اورېدلي ول، که نه تر دې د مخه مې رسول صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی. نو وایي د خلکو په مابینځ کې ورتېر شوم او سلام مې ورته ووایي او ورته ومې ویل یا رسول الله تا ته مې پناه راوړې ده، امان راکوې؟ آیا و کعب ته امان ورکوې او د کعب توبه قبلوې کچیرې زه مسلمان سم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو تا ته امان دی. بیا نو کعب خپله مشهوره قصیده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مدح او په صفت کې ویلې ده هغه یې ورته تقدیم کړ چې هغه قصیدې نوم بانت سعاد دی یا قصیده برده، دا دوه نمو سره یادیږي چې د هغې قصیدې اول بیت داسې دی:
بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متيم إسرها لم يبدأ مقبول. دا قصیده د رسول صلی الله علیه وسلم په مدح او په صفت کې ډیره اعلی او خوندوره قصیده ده او ډیر ښه بیتونه دي چې دغه قصیدې په ویلو سره رسول صلی الله علیه وسلم خپل اغوستي برده چې دا یو قسم چپنه یا پټو دی هغه یو دغه کعب ته په انعام کې ورکړ او بیا په ورسته کې حضرت معاویه رضی الله عنه دغه برده د کعب رضی الله عنه څخه په 10,000 درهم وغوښتل خو کعب وویل د رسول صلی الله علیه وسلم لباس می بیل خپل ځانه پر بل چا نه دی پیرزو. کله چې کعب وفات شو دغه برده معاویه رضی الله عنه د کعب رضی الله عنه د کورنۍ څخه په 10,000 درهم رانیول او دغه برده تر ډیرې زمانه پورې د یو خلیفہ څخه بل خلیفہ ته په میراث پاتې کېدل. اوس هم ویل کېږي چې هغه برده د ترکیه په موزیم کې پرته ده. څنګه چې کعب رضی الله عنه د قصیدې په ویلو سره د رسول صلی الله علیه وسلم برده په انعام کې وګټله نو د قصیدې نوم هم قصیده تو برده شوی او د دغه بردی د جنسیت قیامت دون نه و چې 10,000 درهم یو ارزیږي بلکې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تبرک دغه برده و دې درجه ته ورسوله چې په دونی قیامت باندې اخستل کېدل او یو خلیفہ به او بل خلیفہ ته پرېښول. لکه سعدی رحمه الله چې وایي کعبه جامعه کعبه را کی می بوسان اون اذکر می پیلنا می شد اون اذکر می پیلنا می شد با عزیزی نشست روزی چند لا جرم هم چو گرا می شد لا جرم هم چو گرا می شد. چې ترجمه داسې ده دا چې خلک د کعبه شریفې پوش مچوي د هغه سبب دا نه دی چې هغه د چنجي د ورېښمو څخه جوړ شوی دی بلکې د هغه د شرافت سبب دا دی چې څو ورځې د یو عزتمن سره کښېښول شوی دی نو دی هم خامخا هغه غوندې عزتمن شو. اوس به بیرته هغه خپل کیسې ته راسو چې د تبوک غزا و. د تبوک غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې و. څنګه چې د مکه مکرمه فتح د حق او د باطل په مابین کې یو فاصله او جلا کوونکی غزا و. فاصله دغه فتح څخه او عربو ته د رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت او په نبوت کې هیڅ شک نه پاته نو ځکه د وخت حالاتو په تمامه معنا او په پوره ډول سره فرق او تغییر وکوي. د دې پر ځای چې خلکو به د مسلمانانو سره د جنگ کولو لپاره لشکري سره یو ځای کولې او پر مسلمانانو به حمله کولې اوس خلک د الله جل جلاله دین ته په ډلو ډلو داخليږي چې دغه ډلو بیان به ان شاء الله د وقود یا د ډلو په بیان کې په تفصیل سره درته وړاندې شي. او دا حالت چې خلک اسلام ته په ډلو ډلو داخليږي تا ته به د مسلمانانو د هغه شمیر او عدد څخه در معلوم سي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هجرت د 10 کال په حج یا په حجۃ الوداع کې څونه عدد کې مسلمانان ورسره شریک ول او په دغه حج کې ګډون وکوي. د تبوک د غزا سبب اوس د مسلمانانو داخلي ستړیاوي پای ته ورسېدي او مسلمانان د دې لپاره فارغ شول چې د الله د دین احکام او قوانین زده کړي او د اسلام لپاره دعوت نشر کړي. مګر بیا هم په دغه وختو کې هلته یو قوت موجود و چې بل کوم سبب او بل کوم دلیل پر مسلمانانو د تعرض او د تیری کولو اراده و چې هغه د روم قوت او په هغه وختو کې دغه قوت د مځکې د مخ هغه لوی عسکري قوت بلل کېدی. لکه څنګه چې مو مخکې هم درته ویلي و چې د روم د تعرض او د تجاوز شروع د رسول صلی الله علیه وسلم د قاصد حارث ابن عمر الازدی رضی الله عنه په وجلو سره وشو. کله چې دغه حارث د رسول صلی الله علیه وسلم رساله د بصره او امیر ته ورړله او فلاره کې د شرحبیل ابن عامر الغسانی د طرفه شهید کړل شو او تر هغه وروسته رسول صلی الله علیه وسلم د هغه مسلمان قاصد د بدلی او د انتقام اخیستلو لپاره د زید ابن حارثه رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو لشکر موته ته ولېږي او هلته په موته کې د روم د لشکر سره لوی او شدید جنگ وشو. خو بیا هم اسلامي لشکر خپل انتقام او بدله د هغو ظالمانو څخه لکه څنګه چې لازم و داسې نه واخستله. مګر بیا هم دغه جنگ د لیري او نږدې عربو په ژوند کې ډیر مهم تاثیر پرېښوی او د روم بادشاه قیصر هم د موته د جنگ هغه لوی تاثیر چې د مسلمانانو د مصلحت او د شهرت لپاره یې پرېښی و هغه د فکر څخه نه ایستی او نه هېروي. دی بیرېدی
چې پس له دغه جنگ په د ډیرو عربي قبیلو په دماغ کې دا فکرونه پیدا شي چې د روم څخه خپل استقلال لاس ته راوړي او د مسلمانانو سره صلح وکړي. دغه د مسلمانانو قوت یو خطر و چې قدم پر قدم د روم حدود ته ورنږدې کېدی او د روم د مملکت هغه حدود چې د شام په طرف کې دي او د عربو په همسایتوب کې پراته دي هغه تهدیدول. نو قیصر پر خپل ځان دا لازمه وبلله چې د مسلمانانو قوت د مخ تر دې چې یو لوی او عظیم خطر په شکل باندې ومخته او میدان ته راوځي باید یو چاره وسی او د منځ یوړل شي او د مخ تر دې مسلمانان باید ختم او فیصله شي چې په نورو عربي منطقو کې زما پر ضد باندې انقلابونه او تغییرات راولي. نو د موته پر جنگ یو کال نو تیر شوی چې د روم بادشاہ قیصر د دغه مصلحتو او د خطرو د مخنیوي لپاره د مسلمانانو د جنگ اراده وکوله او د یو لوی لشکر په جوړولو شروع دغه لشکر د رومیانو او هغو عربو څخه سره یو ځای کوي چې د قیصر تابع ول لکه غسان قبیله او داسې نورې قبیلې. قیصر د مسلمانانو سره د یو فیصله کوونکي او خونړۍ جګړې لپاره تیاری او آمادګي ونیوله. دغه خبرونه مدینه منورې ته ورسېدل چې روم د مسلمانانو پر ضد د یوې خونړۍ جګړې لپاره ځانونه تیاروي. د دغو خبرو په اورېدلو سره مسلمانان په هر لحظه کې د روم د حملې څخه بیریدل. حتی مسلمانانو به چې کله یو غیر عادي غږ او आवाज واورېدی دا به ګمان شو چې د رومیانو لشکر راورسېدی. د مسلمانانو دغه د بیرې حالت په هغه کیسه او کیفیت کې ښه معلومیږي چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته پیښ شو چې هغه قصه داسې و. د رسول صلی الله علیه وسلم حالات ولیدل چې ټول مسلمانان ماړه او غوسه دي. نو دوی فکر وکوي چې شاید زموږ د ښه ژوند لپاره هم وسایل او اسباب پیدا شي. نو د دې د جملې څخه ځینو ازواج مطهراتو د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دغه باره کې خبرې وکولې او ځینې غوښتل چې زموږ د ښه ژوند لپاره هم پراخه نفقه او وسایل را برابر کړي چې موږ هم د نور مسلمانانو په قسم باندې هوسا ژوند ولرو. پر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره درنه شوه او قسم یاد کړي چې تر یوې میاشتې پورې به د هیڅ زوجې کور ته نه ورځم. نو مسجد ته نږدې په یو بالاخانه کې رسول صلی الله علیه وسلم اوسېدی. اصحاب کرام د دغه حالت څخه مضطرب او وارخطا شول څنګه چې دوی د واقعي حال په حقیقت باندې نه ول خبر. نو په شروع او ابتدا کې دا خیال شو چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل ټولې ازواج مطهرات طلاق کړي دي. دا قصه اوږده قصه ده خو اوس د دغه قصې د بیانولو څخه زما مقصد دا دی چې د مسلمانان د روم د راتګ او د حملې څخه په څونه اندازه پریشانی او په بیره کې ول. حضرت عمر رضی الله عنه چې دغه کیسې روایت کوي وایي زما یو انصاری ملګری و کله چې به زه د یو کار په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس څخه غایب شوم دغه انصاری به حالت حاضر وو او بیا چې به زه رالم د هغه مجلس په واقعاتو به خبر کم ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس حالات د مسلمانانو دین وو او که به دی غایب شو بیا به ما د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس حالات ورته بیانول او موږ دواړه د مدینه منورې د عوالی په منطقه کې اوسېدلو او په نوبت به د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته ورتللو. په دغه وختو کې موږ د غسان په بادشاہ سره وبېرول شو چې پر موږ باندې حمله کوي. مسلمانانو زړونه په تشویش باندې ډک ول. یو ورځ می هغه انصاری ملګری ناڅاپه دروازه راوټکوله په تلوار او په ورختایي ورته رالم او ورته ومې ویل ما الغسان رالی ملګری مې راته وویل یا بلکې تر دې مهمه پیښه ده خو خبر یې راته ووایي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبر و چې د ازواج مطهراتو څخه جلا شوی دي او د هغو څخه آباده دي. تر دغه ځایه پورې مې د دغه کیسې څخه مقصد دا و چې مسلمانان په دغه اندازه د روم او د غسان د حملې څخه په تشویش کې ول چې د وارخطایي هره خبره چې به پیښه شوه او یا په تلوار دروازه ور وټکول شو نو د دې په فکر به دا شو چې غسان حمله را باندې وکول. د امام بخاری رحمه الله په روایت کې د قصې د دغه قصې الفاظ داسې روایتېږي چې عمر رضی الله عنه وايي موږ ته وویل شول چې غسان د مسلمانانو د جنگ لپاره چوټي په پښه کړې دي یعنی را رهي شوی دي او زما ملګری چې ما ودی په نوبت د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته وکړو
نو د نوبت په ورځ باندې د مسجد نبوي څخه مخسن رالی او زما د کور دروازه په ډیر شدت سره راوټکول او وی ویل آیا دی بیده دی زه په ورختای ورته راووتم ما څه پیښه ده ملګری مې راته وویل ډیره لو خبره پیښه ده مال غزان راغلی دي دوریا راغم لو خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم خپل شیز تلک کړی نو دغه واقعا او قصه پر دې دلالت کوي چې مسلمانان د روم د جنگ څخه په ډیر خطرناک حالت کې ول پر دې سربېره هغه شی چې د روم او د غسان د حمله تاکید کوي هغه کار وو چې د مدینه منورې منافقانو د دې خبرو په اوریدلو سره وکوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین